بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ زمر یو کم سلوختم نمبر سورۃ ته او یو کم شپیتم په نزول کې ده. دین رستو تر سورۃ محمد پورې دا سوراتونه څنګه ترتیب سره چې قران کې ذکر دي همدغه ترتیب سره راغلي هم دي. په دې دوه سوراتونو کې الله دو دعوی دي. سورۃ زمر کې وا دعوه دي چې عبادت دا خاص د الله به کولې شي، دا به بل چا نشي کولای. العبادة لله وحده، عبادت به یوازې د الله کولې شي. دې پسې سورۃ مومن دی. څوک د چا په قران شریفونو کې غافر لیکل شوی دی، هغه کې غافر دی. داغه دعوه ده چې غیبانه چغه بچا تواله کیږي الله تا. ذالکم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. نو دلته وی عبادت دا به یواز د الله کولې شي، حالته وی غیبانه چې به یواز الله ته ولیکي. او دویمه مسله دا چیړي چې په غیب په باندې پویدون کې سوا د الله نه بل څه نشته دی. دین رستا به حوامیم دی. حامیم سجده، سورۃ شورا، زخرف، دخان، جاسیه، احقاف. دا به مسلسل په دې دعوو چې کوم اعتراضونه دي هغه جوابوي. حامیم سجده کې څلور اعتراض دي، داغه جواب کوي. شورا کې درې اعتراض دي، داغه جواب کوي. نور کی به یو اعتراض ده، مجموعه یولس اعتراض جوړیږي او د یولس اعتراضونو جوابونه وا تفصیلا تاسو ته واورئ ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص پنوم د الله باندې چریر زیات مهربان دی، همیشه مهربان دی. شروع کوو. تنزيل الكتاب من الله، نازل ولدي کتاب د الله د خوانه دی، زور او حکمت والا دی. ان انزلنا الیک الكتاب، یقینا منګر علی گله تا ته کتاب بالحق، په حق سره فرشتیا سره. نو مسئله سره وړه دا فاعبد الله، بندگی کوه د الله مخلص له الدين، په داسې حال کې چې خالص کوون کې الله لره بندگی. الا لله الدين الخالص، خبردار خاص الله لره د عبادت خالص دې کې بده چا الله څخه شریکول نشي. والذین اتخذوا من دونه، کسان چې نیولې دي سوا د الله نه اولیاء مددګاران. او وای ما نعبدهم، موږ عبادت نه کوو د دوی الا ليقربونا الى الله زلفا، مگر د دې لپاره چې نږدې کې موږ الله ته په دیوال سره زلفا نږدېکت سره. ان الله يحكم بينهم، الله به فیصله کوي ما بین دوی کې فيما هم فی یختلفون، فهغه مسلو کې چې دوی پای کې اختلاف کوونکي دي. ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار، یقینا الله هدایت نه کوي چاته چې وی دروغجن، نهایت دروغجن او ناشکرا. لو اراد الله ان يتخذ ولدا، کچری اراده لرله الله چې ونی سي ځان لپاره بچي او نازولې، لستفا مما يخلقو، نو غره کړي به دا هغه چانه چې الله یې پیدا کوي، ما یشاء چې الله وغواړي. به بستا خوخه ته نه پر خودلې چې ته دا نازولې دا نازولې دی، به الله نو ته خبر را کړې وې چې دا زمانہ نازولې دی، په نازول توبه و پیژنې. راشد یو کس متعلق ما ته وخی چې د مبارک الله را لګلې چې دا زمانہ نازولې دی او تاسو په نازولې و پیژنې. وسادهګانو قیامت پورې درسه سادهګی نه پکار، قیامت پورې ځان جهالت کې چول نه دی پکار. لګې دی نازولې دی، نازولې دی، چا نازولې دی ته مته وخی. الله د سناس چاته نور کوي چا غري د الله د حکم خلاف کوي او الله ورته سنوي. چرسونه بچکی او پودر به وਹੀ د پردو خزبانی بلا سونه وਹੀ ناروا دمونه باچي او نازولې تا به نازولې کړي د سي نازولې الله نه مني. سبحانه
پاک الله د نازولنا هو الله دغه الله یکیو د پټور زورور خلق السماوات والارض پیدا کړی اسماء او زما کبل حق په حق سره یکور الليل علی النهار ورنغاړي شپه په ورځ باندې و یکور النهار علی الليل او ورغاړي ورځ لره په چا باندې شپه باندې یکور الليل علی النهار رانغاړي شپه په ورځ باندې او رانغاړي ورځ په شپه باندې وسخر الشمس والقمر او په کاله چې ولین وراس پمای کل یجری لاجل مسمن هر یو د دینه چلیږي نیټه معلومه پوری الله هو العزیز الغفار خبردار دغه الله دې زورور بخون کې ذات خلقکم من نفس واحده پیدا کړی تاسو د یو نفس نه ثم جعل منها زوجها بیا پیدا کړی دا غنه بیبی داغو وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج او پیدا کړی د انزال معنا را کوزول نه دی ښا پیدا کړی د تاسو لپاره سارونه اته جوړي هغه په سورته اعراف کې تیر شو من الزوان اثنين ومن الماعز اثنين ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين ټول څو شو اته يخلقكم في بطون امهاتكم پیدا کوي تاسو لرا په خېټو د میاندو تاسو کې خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث په یو پیدائش باندې روسته د بل پیدائش نه لکه سورتی حج کې داغي تفصیل بیان شو نطفه فخلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث درې تیارو کې دنه ازمنګ مرګره هغه وای چې یو ستنم څوک جوړي کارخانه کې نو دو درې بلپونه وته ولګي بیم ته نکل اوران شي لیکن الله رب العزت د بچی په جوړولو کې رڼا ته ضرورت نه لري درې تیارو کې دنه یو د مور خېټه یو د مور رحیم دریم د ماشوم د پاسه پریوان وي د درې تیارو کې دنه الله دغه څه خسته انسان جوړ کړي ته ګوري فی ظلمات ثلاث پدری تیارو کې ذالکم الله ربکم دا پیژنئ ذالکم الله د دې کارونو والا لا د تاسو رب له الملک دا غره پاره د بچي لا اله الا هو نشته د لایق د بندګۍ سوا دا غنه فانا تصرفون نو کوم طرف تاسو وړول شي ان تکفروا کتا سو کفر کوي سبب کوي فان الله غنی عنکم یقینا الله بے پروا ده تاسو نه ولا يرضى لعباده الكفر دا آیات ما تاسو بار ترجمه کې تکرار کړو او ناراضی کیږي الله نخشالیږي الله او نخخی الله لعباده الكفر د خپل بندگانو د پاره کفر الله د خپل بندگان نه په کفر باندې راضی کیږي نه وان تشکروا يرضه لكم او کچره تاسو دا شکر واسي هغه خو خیس تاسو د پاره او پاغي باندې راضی کیږي ولا تجروا اجرتم مجر اخرى او نشوا بارول یو بارون کې بار د بلچا ثم الى ربكم مرجعكم بیستاسو رب ته واپس کېدل تاسو فینبئکم بما کنتم تعملون نو خبر بدل کې تاسو د الله په سمای تاسو کوي انه علیم بذات الصدور یقینا د الله په وجه پرازونه سينو باندې و اذا مسل انسان ضر کله چې ما ورسې انسان ته تکلیف دعا ربه چغي وਹੀ اوازونه کوي دعاګانې غواړي خپل ربنا منيبن الیه ورتاویدون کې الله تا ثم اذا خولوا نعمه منه به چې کله ورکی الله دته نعمت خپل طرفنا نسیه ما کان یدعو نو ير کې هغه حالت يدعو الیه چې درا بل کول د الله غیتا من قبل د مخکنه هغه حالت به ير شي وجعل الله نادا او جوړی د الله پر شریکان ليضل عن سبيله د دې لپاره چې واړې خلک د الله د لارې نه قل تمتع ورته وای مزه واخلا د کفر کا په خپل کفر باندې قليلا لګ انک من اصحاب النار یقینا ته د ور علاونا امن هو قانتنا نا الليل ایا هغه څوک چې وی هغه عاجزی کون کې الله په حصو د شپې کې
یو سړی د شپې پاسېدلې دی او د سکړې دی الله ته ولاړ دی ډېر په عاجزۍ باندې سجدي تراشي رکوع تراشي او الله ته جاړاګانې کوي زارګانې کوي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سجده کې ورته پروت دی او جاړاګانې ورته کوي آیا دا د هغه چا سره یو شان کېدلی شي چې هغه د الله نه غافل یو نه خبره امن هو قانتون آیا هغه څوک چې وی عاجز کوونکې انا الليل په ساعتونو د شپې کې ساجدان سجده کوونکې په قائمان په ولاړه کله په سجده کې پروتي او کله ولاړی يحذر الاخره او دا کار ولې کوي يحذر الاخره اخرت نه ویریږي ويرجو رحمت ربه او بل طرف ته د الله د رحمت تم ساتي د دې وجنا الايمان بالخوف والرجاء ایمان د یره او د امید په منځ کې ده قل هل يستوي الذين يعلمون نو وس دغه سړی او بل هغه سر نه د الله بندګۍ نه خبر نه د الله نه ستم لري نه د الله نه سیره لري نه د الله په مخ کې عاجزي کوي دا دواړه برابر کې دي شي چریم نشي کېدل قل هل يستوي الذين يعلمون ورته وای آیا برابر کېدل شي هغه کسان چې پويږي او هغه کسان چې نه پويږي لکه دا دواړه برابر نه دي نو دارنګ هغه یریدون کې د الله نه او بي ویری د الله نه دا برابر نه دي انما يتذكر اولو الالباب یقینا خبر دادا نصيحت قبلي خاوندان د عقل قل يا عباد الذين امنوا هو يدسي زما بندگانو تزما د طرفنا قل اوایا یا عبادی الذین آمنو اے بندگانو زما کسانو چې ایمان راوړل اتقوا ربکم يرو کې د خپل ربنا للذین احسنوا فی هذه الدنيا حسنه دا کسانو لپاره چې خیسته عملونه کړي په دې دنیا کې خیسته ژوند دي و ارض الله واسعه وسمکل الله د پراخه انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب یقینا پورا ور کولای شي صبرناک وتا اجر دا غیبی حساب نور ټول اعمالو اجر پس په اندازه باندې دي خو به اندازې او به حساب صرف صبرناک وتا الله ور کوي ول تورته و انی امرتو یقینا ما ته حکم کړی شوی دی ان اعبد الله چې زه بندگی حکم د الله مخلص له الدين په دې حال کې چې خالص کوونکې ما الله لرا بندگی و امرتو لنا كون اول المسلمین او ما ته حکم شوی دی چې یم بزاول د مسلمانانو نه اول د مانونکو نه قل تورته انی اخافو بشک از ویریګم ان عصیت ربی کزه نا فرمانی وکم زما درب عذاب یوم عظیم د عذاب د ورځې لوی نه قل الله اعبد هوایا خاص الله بندگی کوما مخلص الله دینی په داس حال کې چې خالص کوونکې ما الله لره خپل بندگی فعبدوا ما شئتم بندگی کوي د چا چې تاسو خوخی او د چا چې تاسو غواړئ بندگی کوي دا هغه چا چې تاسو غواړئ من دون سوا د الله نه قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم ورتوا یقینا تاوانین هغه کسان چې تاوان کې چول د خپل ځانونه او اهلیهم او خپل خاندان خپل شاګردان دا څومره بلوه تباہی وی چې سړی ځانم جهنم ته ورجوړ کی خپل شاګردانم جهنم ته ور ځانم جهنم ته ورجوړ کی او دارنګ خپل اهلم جهنم ته ورجوړ په دې ټکو ته زمون سوچ نه دا ځینې خبرې چې من کوو من دې آیات نظر کړ شوی وي دام پړ کې ناراضي چې د دې سوي به تاسو زمانہ کیږي ذکر د ذهن خرابو ملګیا ما نو که ما سره کلم دایره پیدا شو توحید به بیانې خوب پکې کیږي لکه خوب پکې کوم نه رااله خلاص ورته وې د الله نه بغیر بل هیڅ څوک ک پیغمبر وی ک ملائک وی ک مړی وی ک ژوندې وی هیڅ نشي کولای هیڅ یو غوث ته نور غوثان نشتا نه قطبان شتا نه نقبا شتا نه نجبا شتا ځان نه پازابوي کار ټول یو الله کوي یعنی الحكم الا لله حصر ده
لا اله الا الله حسر دے کبلم پیدا شي د حسر معنا غلطي یقینا تاوان نه کسان چې تاوان کې چوری خپل ځانونه او خپل اهل په ورځ قیامت باندې الا ذالک هو الخسران المبین خبردار دا د تاوان ښکارا لهم ما من فوقهم ظلال دا مصیبت دې ته وګورئ د دې د پاره وا د پاسه د دینه سوري وي د ور ور په د پاسه راغلي که تاسو خیال کړئ دا د ور لمبه دا چې کله اوچتیږي نو د نور نه پابل سیډ باندې تاسو پابو کوي د سیمالمیږي لکه سوره او تاو بڑا سي د خپل ورشه چې پته ولګي مستاو داړه کې دا نشي چې سوره د مزي وي الله فرمای لهم من فوقهم ظلال من النار د دې د پاسه با سوري وي د ور ومن تحت ظلال ومن تحتهم ظلال او د لاندې نبم سوري وي د ور معنا دا هر طرف نه په ورته وي راګیر کړي وي ذالک یخوف الله به عباده دا هغه عذاب دی چې یې ورکه الله په دې باندې خپل بندګانو ته یا عباد فتقون الله ورته وایي ازما بندګانو مانو ویریږي والذین اجتنبوا الطاغوت د دې مصیبت نه د بچ کېدو صرف دو سبب الله بیانې وته ګوري یو د شرک نه بیزار کېدل او بل الله ترجو کول بس دا دوه کار تاسو وکي نو قران کریم ضمانت سره وایي چې بیا به د عذاب نه سي بچ وي والذین اجتنبوا الطاغوت هغه کسان چې ځان ساتلې وي د بندګۍ د غیر الله نه ان یعبد چې ځان ساتلې وي د غیر الله نه او طاغوت نه ان یعبدوها چې عبادت وکي داغه معنا داغه د عبادت نظام ساتلې وي وانابوا الى الله او راګرځي دی الله ته لهم البشرا د دې لپاره خوشحالي ده زیره ده فبشر عباد نو زیره ورکه زما بندګانو ته الذين كسان يستمعون القول چې اوري وینا وګري وینا تا خبره خو هر اوري لیکن تابعداري د نیک خبرې کوي اوري خو هر څه لیکن عمل کې هر څه نراولي چې کوم غوړه دغه راولي الذين كسان يستمعون القول چې وګري وینا تا فيتبعون احسنه نو به تابعداري کوي د ډېر غوړه دغه اولئک الذین هداهم الله دا کسان دي چې هدایت کړی دوی تعالی او اولئک هم اولو الالباب او دا کسان دوی د خوندان د عقل افمن حق علی کلمۃ العذاب ایا پساغه څو ثابت شي په هغه باندې کلمه د عذاب افانت تنقذ من فی النار ایا ته بچ کئ هغه څوک چې په ور کې دي معنی چا باندې د ور په اصله شوی هغه ته بچ کول نه شي لكن الذين اتقوا لیکن کسان چې ویره کړل خپل رب نه لهم غرف داغه لپاره بالخانه من فوق غرف داغه د پاسه به نور بالخانه مبنیه مضبوطه ګورئ مخکنی بالخانه سره د مبنیه ټکه ونه لگاو درستانه سره مبنیه ټکه ونه لگاو ځکه دنیا کې قانون داده خلک چې آبادی کوي نړم باندې چت هغه ډیر مضبوط وي به ورپسې هغه د دینه کمزوري خداغه نه چې کوم بار چتی داغه نه سوي مضبوط وي نو خلک د فکر کوي چې د آخرت آبادی هم دغه سوي لاندې چت به ډیر مضبوطی د بار ویل نه الله فرمایي لاندې باندې یو شرط دی مبنیتون مرنه هم سوي مضبوط وي مضبوط تجری من تحتها الانهار بایګي بلانه داغه نه نهرونه ولي وعد الله وعده کړی الله وعده لا يخلف الله الميعاد خلاف نه کې الله د لاوس علم ترته نه ګوري ان الله انزل من السماء ماء چې بشک الله را وري د برنو باران فسلكه ينابيا نو روان کړی دلاره چینه فسلكه ينابيا نو روان کې دلاره چینه فلاج پزما کې ثم يخرج به زران غراو باش باقي باندې فصل مختلفا والالوان چې بیل بیل رنگونه داغه ثم يهيجو به دا فصل وچی فتراو مصفران نو تبوینا غیر تکزیل ثم يجعلوا حطاما بیا وګرځي غیر ماترا مات حطاما زرا زرا تریشر پیو کی زرا زرا کی
ان فی ذلک لذکر لأولی الالباب یقینا پدې کې یاداشت ده په خاوندانو د عقل افمن شرح الله صدره للاسلام آیا پس هغه څوک چې خلاص کړی الله سینه د اسلام لپاره فهو علی نور من ربه نو دې پرنا باندې وی د طرف درخ پنه نو دا د هغه چا پشان کې دی شي چې زړه سخت وي او په تیار کې پروت وي دا دوه یو شان کې دی شي نشي افمن شرع الله صدره للاسلام آیا پس هغه څوک چې خلاص کړی الله سینه د اسلام لپاره فهو علی نور من ربه نو دې پرنا باندې وی طرف درخ پنه نو دا هغه چا پشان کې دی شي چې زړه سخت وي او په تیار کې وي فویل للقاسیة قلوبهم حلاکت ته د پاره د سخت زړو حلاکت ته د پاره د سخت للقاسیة د خلکو د پاره چې سخت وي قلوبهم زرناغي من ذکر الله د الله د ذکر نه د الله د یادولنا د الله د کتاب نه ذکر قرانم دی ذکر د الله ذکرم دی او دارنګي ذکر شرف هم دی خدلته دا معنا نه د مراد دلته مراد د ذکر نه یا ذکر الله یا قران اولئک فی ضلال مبین دا کسان په گمراهی ښکارا کیږي الله نزل احسن الحديث الله را کوزی کړی دی خیسته خبره قران کریم زبردست کتاب دی کتاب دی متشابهن یو شان او د دې چې کوم تعارض د سورته هود د آیات سره چې احکمت آیاته یا د سورته العمران سره چې آلته ویلو قران کریم څه محکم دی څه متشابه دی د دې جوابونه ما آلته کړیو د متشابه او د محکم جدا معنی دي که ظاهر المراد او غیر ظاهر المراد معنا وکړو نو به تقسیم دي ځینې آیاتونه د سړي چې مراد ښکارا دي او ځینې دي چې مراد څه دي پټ کدا معنا وکړو چې د حکمت نه ډکري نو په متشابهاتو کې حکمت ته او دارنګي په محکماتو کې حکمت ته به فرق نشته او کدا معنا وکړو چې متشابه معنا ده چې داغي مضامین یو شانتي دي فصاحت او بلاغت کې یو شانتي دي به ټول قران سره متشابه دي کتاب دے متشابهان یو شان مسانیہ بے ویل کیږي مسانیہ بے ویل کیږي تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم رازقيږي اقشعرار دې ته وای سړی د خبره واوري د یری د یختې د سنیغ نه غودري دا خو تجربی دي دا چا شوی دي او چا صدا کیږي نو تقشعر منه جلود الذين يخشون رازقيږي داغه د وجنا سرمنی دا کسانو چې ویریږي د خپل ربنا ثم تلين جلودهم بیا نرم شي هغه سرمنی د دوی وقلوبهم او زړه دی الى ذکر الله د الله ذکر تا ذالک هو الله دا د هدایت الله هدایت کې په دی باندې الله چاته چوغاړي ومن یذلل الله او هغه څوک چې الله به لاري فمالو من هاد نو نشته داغه د پاره څوک هدایت کوونکې افمن یتقی بوجهه اوس دا بیا د مثال په تور باندې چې ته په قران پوي شي دنیا کې قانون دا دی چې یو سړی ته تکلیف راځي بدن ته تکلیف راځي گزار پکې لمبا پی راځي گرد و غبار پی راځي نو هغه کوشش کوي چې دا گرد و غبار او گزار دا د خپل مخ نه بچ کی او لاس ورته ونیسي دنیا کې قانون دا دی او دا لاس نیول د دې د پاره چې دا مخ سکی بچ کی او قیامت کې و بیا دا مخ په ډغر ورولي که ور سره جنگي عام مخ به جنگي او کله دیوال سره جنگي خلک کوشش کوي چې مخ بچ کی لاس ونیسي خدا جهنميان با دا بیمانه خلک دا به بیچ ډغره وي او ځان بچ کی پچاوي بچ کی په مخ باندې ور لبا په مخ باندې ورځي ور سره مخ جنگي د غره سره با مخ جنگي دا به حالات وي افمن یتقی بوجهه آیا آڅو چې ځان بچ کی په خپل مخ باندې سوء العذاب د بد عذاب نه یوم القیامه په ورځ قیامت
نو دې د هغه چا په شان کې دی شي چې هغه بالکل په امن وي. وقیل للظالمین او وبویل شي ظالمانو ته ذوقوا ما کنتم تکسبون وسکی عذاب وسکی اغا یعنی عذاب دغه عمل چې وای تاسو کولم ذوقوا وسکی اغا چې وای چې وای تاسو کولم کذب الذين من قبلهم دروغجن غنلی وا کسانو چې مخکې دین او څوک پیغمبران او د الله کتابونه فاتاهم العذاب نراغه عذاب من حيث لا يشعرون دا هغه زینا چې دین پویدل فازا قوم الله والخزي نو وسکو الله دوی ته الله رسوایی په جون دونه کې ولا عذاب الاخرته اکبر او خامخ عذاب د اخرت دا ډیر لوی دی لو كانوا يعلمون کدی پویدل ولقد ضربنا للناس او یقینا بیان کړي موږ خلکو لپاره فی هذا القران فدی قران کې من کل مثل هر قسم مثال لعلهم يتذكرون دې د پاره چې د نصيحت قبول کړي قران عربيا قران دې په ژبه عربی غیر ذی وجن نه د خاوند کغلیچ لعلهم يتقون دا مې دې لره لګلې د دې د پاره چې دوی ویریږي د الله نه ضرب الله مثل الرجلان الله رب العزت په هر قیمت شي وي د خلقو د زین د خلاصولو د پاره بیا په دلایل قارین شي به ول الله مثال پیش ګوري دا غلام نه دا دی غلام کی د دې سړی مثال د دې مثال د دې مثال د دې مثال او یو دا غلام دی دا یوازې نه ده او دا چې چا غلام دی هغه خلک هم د سیدی چې بد اخلاق دي اوسته وایا دا دواړه غلامین برابر کې دي شي هیڅ نه برابر دا چې یو سړی د کار امکان دی دا چې یو سړی دی هغه پوېږي چې دا زما غلام دی چې زه ولا جامه و نکم زه ولا پیزار و نخلم زه په خېټه مول نکم زه د شربتونو تنظیم و نکم څوک به ولکې او دا د مالکان ډیر دي خدمت په ډیر دي دی وای زاده د کړه به خړلی هغه وای نه د کړه به خړلی دا وای د دوړو جن کې نه ده خړلې خو ځا چال ته لاړو به خوري نو کار په ډیر دی د خوراک دغه نه دی معلوم د جامې دغه نه دی معلوم د پیزار حالت نه دی معلوم دغه رنګي یو کس ته هغه ځان الله تسپارلې دی چې بس ما خو یو الله دی نو بیا یو الله پویږي رب والله قسم درته کوم چې چا یو الله او پیژنداو دی یا وګه شو یا بربند شو ما ته دی عالم متعلق چا خبره کوله خو دبل ته خلی خبره هغه یقینا د الله نه ویریدون کې انسان و یو سړی کور جوړ ک دو قدرې چتا چې کله کور مکمل ک راغه غموري سي بل لاس نه ونیو ما کور جوړ ک غیر شوی ګوره لاړ ورته کمرو باندې وګرځاو هر څه حالات ولو قتل چراوته چا به نه راوښتلی هغه کلاس کې خدای ته می تعالی جوړ کړل دا ورته چې دا زمانه ده پکار ما غدا کچا کور به پکار دي ته یو ځل الله او پیژنه به دې ته یا وګه شي یا دې تګه شي دا ارز نه چې خطو په خېټه موړي پجامه و پټي او دا چې د هر چا جب ته ستن کې نیولي او د هر دربار نه غواړي داغه ژوند مو ګوري کنه چې داغه ژوند څنګه کله یو بابا لذي دا به می جوړ کی کله بل بابا لذي دا به می جوړ کی کله بل بابا لذي دا می جوړ نه دې جوړولې شي نه دې جوړولې شي نه دې جوړ ستړستمانه او درمن دلته یو کس راغی دا ته قسطنه تکې نهسته
او دا مسیو ماش الله کو سره ده درس نه فارغ شوم نو راغه ماته وداله دم کا ما ته است پوسو ک ما ولدا په څومره باباګانو دي ګرځولې ما ته وی مولوی سے په والله کې یو بابا مې پری خوي هر یو دمه وته دي ان سخی سے ته مر رسول دي ول څو شو هیڅ مونږ شو ما دا شي امداد خلق حالات ته الله د سی واجب مثال بیانای ضرب الله مثلا رجلا بیان کړی د الله مثال رجلن د سړي فی شرکاء چې پاغي کی برخه خاوندان وي اسلام پکې صدا زمان پکې دا ددم پکې دا متشاکسون دا برخو والا ټول بد اخلاق دي ټول سړي بد اخلاق ورجلن سلما لرجل او بل سړی دی پورا د یو سړي د پاره د چاپ کی سړیشته دی هل یستویان مثلا دا مثال کې برابر دي چیرې نه دي برابر یو سړی ځان الله تسپار لري او بل کله یو ته ګور او کله بل ته ګور دا دواړه مثال کې برابر نه دي الحمدلله حمدونه دی الله لرا سم خسته مثال پیش کړ بل اکثرهم لا يعلمون اکثر دې بیان نه کوي راشي یو الله تزان وسپاري د یو الله خپل حاجتونه وغواړي یو الله حاضر ناظر وګړي مکوي بیا بخپای او دا د سپارشیان دي او نه سپارش وششتا دا غلطه ده هم دغه عقیده د کافرو او په دیغه کافرو نو ته په دغه عقیده څنګه مسلمان پاتې کیږي انک بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر دوی نه پوهیږي انک میتون پیغمبر توای انک میتون یقینا ته مړ کېدونکې و انهم میتون او دیم سکیږي مړ کېږي څه فرق په دې دوه ټکو کې شته شته پکې انک میتون و انهم میتون تم مړ کېدونکې او دیم مړ کېدونکې دي ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون بیا بتاسو پورز قیامت پنی درب ستاسو باندې بحثونه کوي تب ویا مادن بیان کړي او دی به نه دی بیان کړي وای شوي دغه د ظاهر د قران دی او پاتې شو کده پیغمبر بیان سره نکاح نکېږي نو داغه دا معنا نه چې دا د ژوندې د کړي دنیا کې چو داغه معنا داغه بیان زمنګ بیان دي مور سره نکاح کفلار ژوندې هم حرام ده او کفلار مړی هم حرام ده څو دا دو قدر نه کی فمن ازلمو دا فارسیت الله جبل کې خننا وسره نه دراغله چا سیکل لوک شوی دی هغه په ما سیکل باندې راته هغه نه دراغله چرآش ان شاء الله ورو بلېګم ک الله نه خیر فمن ازلمو سوق د زیات ظالم ممن د هغه چانا کذب علی الله چې دروغ وایي په الله باندې قرآن تناستی په الله دروغ وایي قرآن تناستی او غلطه خبره کوي قرآن تناستی او د خلکو ذهنونه خراب کوي دا چې هر څوک وي الله فرمایي د دینه زیات ظالم څوک وکذب بالصدق او نسبت تدروغ کوي رښتیا وتا اذ جاء کله چې دا رښتیا او دا صدق دوی تراله کله چې دا رښتیا د تراله نو ته چې دا کار کوي په دونه جرأت باندې وې ستاسو خیال دی الیس فی جهنم مسول للکافرین آیا نشتا په جهنم کې زید درکیدو زید وسیدو د کافرانو زید ډډې چولو د کافرانو څه دی خیال دی
ته چې دا خبره کې ستاب کې زین نشته د سیمه د ورته مو ویني والذي جاء بالصدق او هغه کس کدا تای کدا زیم کدا بل او دا چې دینه مراد ابوبکر صدیق دی او دینه مراد محمد قران کی مسله عامه ده دا چې هر څوک دی والذي جاء بالصدق هغه څوک چې راتلی وکړ پرشتیاو باندې وصدق به او بیا داغه تصدیق هم وکړ ځینې وخت کې خبره رښتیا راوړي خو دې رښتیا نه غني نو الله فرمایي دوه کارا رښتیا راوړي دي او دانګي پرشتیاو د دن په یقین رښتیاو دي اولائک هم المتقون دغه کسان دوی دې یریدون کې د الله نه او دوی دې بچ کېدون کې د عذاب نه لهم ما یشاؤون عند ربهم د دې لپاره باغ څه چې دی غواړي په نظر عبد دی ذالک جزاء المحسنین دا د بدل نه کی کونکو لیکفر الله عنهم اسوء الذی د دې لپاره چې ورجی الله او لری کی الله عنهم د دوینا اسوء الذی عملوا ناکار سزا او بد سزا د هغه عملونو چې دې کړی ويجزيهم اجرهم او بدل ورکی دوی ته او ورکی دوی ته بدل دوی به احسن الذي كانوا يعملون فخيستا هغه عملونه چې دوی کوي الله فرمای ليكفر الله د دې لپاره چې لری کې الله او اورجبي الله عنهم د دوینا اسوء الذي عملوا بد هغه عملونه چې دوی کړی دي ويجزيهم او ورکی دوی ته اجرهم بدل دوی به احسن الذي كانوا يعملون فخيستا هغه عملونه چې دوی کوي عليه الله بكافن عبدا آیا نه دی الله پورا د خپل بنده د پاره ويخوفونك بالذين من دونه دا وګورئ دی آیات ته وګورئ خپل د زماني خلکو ته وګورئ الله پیغمبر ته وی تارز پوره ما عليه الله بكافن عبده آیا نه دی الله پورا د خپل بنده د پاره بالکل پورا دی ويخوفونك بالذين من دونه او يري تعالی را په هغه چا باندې چې غیر دي د الله نه کله به ته وای ګورا په خله به ګون کی کله به ته وای غاړه به در باندې واړی کله به ته وای پلاسونه به شل کی کله به وای په خو به شل کی کله به وای په خېټه به در راولي ته خبر نه هغه ټانکونه نیول هغه پلان کې د څه کو پری به خلک یې دا خرافات به خلکو ته وای ګورې د دینه ونه ویریږي زړه کې د زری برابر تر حرانه ولای د دوی لاس کې اشته دی الله زمون کافی دی علیه الله بکافن عبده اوس دا کار څوک کوي ما چاته ویلی چې خپل بری کوي هم دوی خلک وای هم دا خلک وای باباګان به خپل کوي هم دا خلک وای پلاسونه به شل کی هم دا خلک وای خپل باندې به شل کی کله دوی پلاس کې دا واقع وی او یا ستاسو تمنا وي اوس به خلم کاغوا اوس به لا سنم کاغو اوس به خپم کاغو الحمدلله خلم جوړه ده لاسم جوړ دي خپم جوړ دي او چې کله الله وغوړي ټول به کاغو کی دوی نشي کاغولې کاغول صرف الله کوي سمول صرف الله کوي د چا نه ونه ویریږي د دې باباګانو پلاس کې هیڅ نشته هیڅ خډاړه اوسېږي او دا ډیره غلطه خبره ده چې کزدا د کرامات کوم پلاس په شل کی دا چا چې پیدا کړي دي چې چا ودرولې دي چې شاشن کړي دي یره دا غنه وکړ او يخوفونك بالذين من دونه او یری تعالی را په هغه معبودانو باندې چې سوا دي د الله نه خدا گمراهان دي و من يضلل الله فما له من هاد او هغه څوک چې الله یې بلال کی نو نشته دا لپاره هدایت کوونکی من هاد فلا راوستون کې و من يهد الله چاته چې الله هدایت کی فما له من مضل نو نشته دا لپاره څوک گمراه کوونکی علیه السلام بعزیز انتقام آیا نه دی الله بعزیز زورور ذ انتقام خاوند بدیا خستو ولا انسان ته من خلق السماوات والارض او کته تاسو کې د دوینا کسړې په دې مسلمانېږي چې د اسمان او زمکه الله پیدا کړلی په دې سره مسلمانېږي او بیا کافر مسلمانان دي نو بیا کافر ته سره وایي د لوی کافر نه تاسو کا اینده ایندوانو نه تاسو کا شرافت سب کیسه کوله ما دی ویندونه تاسو کو ما څه خبره وکړه ودا دي څه ویلا دا خود
الله کار دی دا به څوک نشي کولای هندوم په دې قائل دی نو مسلمان شو ولا ان سالتهم كتب پختنه وکړه دوینا چې چا پیدا کړل اسمان نو زمکا لا یقولن الله قول بو الله قل افرایتم ما تدعون ورتوایا آیا سوچ کړی تاسو په بار دا غچا چې تاسو را بلې سوا د الله نه دا غي بار کې څه سوچ کړی دی ان ارادنی الله بضرن کچری اراده وکي ما ته الله د تکلیف رسولو هل هن کاشفات ضره آیا دې دغه معبودان لری کون کې تکلیف ته الله سوچم کړی دا معنی لری کړی شي لری به کړی شي هیڅ چری نشي او ارادنی برحمتین یا ما ته اراده وکي د رحمت هل هن ممسکات رحمته آیا دې دوی بندون کې د رحمت ته الله چې الله رحمت معنی ایثار کی قل حسبی الله ورتوایا بس پورا دې مال الله علی یتوکل المتوکلون خاص په دې الله توکل کې توکل کوونکی قال قل اوایا یا قوم ازما قوما عمل کوي په خپل طریقه باندې انی عامل زامن کوونکی ما فسوف تعلمون زرد چې پوي بشي زرد چې معلوم بکې تاسو فسوف تعلمون زرد چې و پیژنې تاسو هغه څوک یاتی چراب شیغت عذاب عذاب یخزیه چرصاب کیا غلرا ويحل علی عذاب مقیم او راکوز بش پاغمان عذاب همیشه پته به ولګي ګل صبر وکي کنه چې دا الله عذاب په چار راځي او الله رسوایی د چا کې څوک شرمای پته به ولګي ان انزلنا الیک الکتاب یقینا مگر علی گله تا ته کتاب للناس لپاره د خلق ګوره للناس د خلق د هدایت لپاره بر علی گله بالحق فرشتہ فمن اهتدى بس هغه چا چې هدایت حاصل کو نو فلی نفسه نو هدایت حاصل ورید پایدې ځان لپاره دی ومن ضل سوچ گمراه شو فانما یذل علیها نو یقینا گمراه کېدل دا zarar دی پاغه باندې ومان تعلیم بی وکیل او نه ته په دوی باندې ذمہ دار اوس دی ورپسې آیات ته ګورې ز ترجمه کوم ټولې واوري چا پړ کې شک پاتې نشي الله يتوفى الانفس الله اخلي روحنا انفس نفسنا مراد نسدي روحنا الله اخلي روحنا خدا روح دو صفات لري دو صفات یو صفت ته د روح چې شی به لې تمیز راولي او دیم هغه دې چې دا انسان ځای کېدو ته نه پریږدي یو دې داغه صفت تمیز راوستل یو هغه دا چې تا ځای کېدو ته نه پریږدي ته پوسان در باندې نشي راتلې کارغان در باندې ټونګي نشي والے حين موتها دغه روحونه اخلي الله په وخت مرګ دغه نفس کې دا چې وجني هغه وخت کې نه سواخلي روح والتي لم تمت او هغه نفسونه چې په الحال نه دي مړ کېدونکي اوس مړ نه دي نو داغه روحونه اخلي فی منامها په خوب داغه کې هغه چې مړ کېږي داغه نه روح اخلي په حالت ته چا کې د مرګ کې هغه چې په الحال نه مړ کېږي داغه نه روح اخلي په چا کې په خوب کې دواړه واخسته فیمسک التی قضا علیها نو ایثار کی هغه روح چې په کوم باندې فیصله کړی د مرګ هغه ایثار کی ایثار د سمانه کته نه راپریږي دی غیبتا نه راپریږي او ويرسل الاخرى هغه بلد خوب علا سکی واپس نو چې هغه تر واپس کی درا پیدا شي را پاسي روان شي اوس دا یاد دی هغه خلک چې په دې عقیده باندې دي چې د مړ روحونه د جمعې په شپه باندې راځي
او اختر پشپا باندې راځي هغه په دې آیات ایمان لري خلک ترجمه کتاب فسر ته وځي اخو اثر ته موزه دا د تخلاص کا د ځن خلاص کا الله فرمایي چې ما په چا باندې فیصله د مرګ کړی داغه روح زکه مې اشاره کړ یا په کوم ځای کې اشاره کړ علین کې یا اشاره کړ په سجین کې نه را پردم خوب کې مې چا خسته ده هغه چې څو پوری ودوي روحي منګه خسته چې به راي خو ناغه روح ته واپس ناغه راپاسي چې راپاسيږي الی اجل مسمن دا سلسله د اود سره روانه وي تر معلومه نیټه پورې چې به د مرګ وخراشي به داغه نه وخت ماغه به در افریدم دا آیات ته وته دي کې یو بل فائدہ چې دې آیات ته اشاره ده هغه ده چې ګوري د اودنا الله صرف د روح هغه صفات اخلي چې کوم تمیز راځي اود کله دې اود په خوا باندې څوک لاړو رالو دې نه پويږي چې دې زبانه احمد تل دې ک محمود تل دې ک زیاد تل دې ک عامر تل دې ک بکر تل دې صرف قدمونو ته به وګوري دون او پوښي چې را څوک تل دې او تمیز نشي کولای یا څوک راغی او ته ودرې د تمیز نشي کولای او هغه چې پوره تی واخلي هغه څنګه معلوموي چې دا پلان کې دا پلان کې دی اوس د قران دا آیات خلق منسوخي په زبانه پنجش نشي نه برتاور مردا بيدان بر بزن وای چې چنم چې پکېنی مړې پويږي چې دا نر دې کا خزا هاي په دې عقیده تاسو وګورئ دا تحفه نصایح دا د شیعاګانو جوړ شوی کتابو نن هغه باندې خلک قران منسوخ کړي د قران آیتونه به منسوخ کړي الله يتوفى الانفس الله اخذ روحنا حين موتها په وخت مرګ کې والتي لم تمت في منامها او هغه روحنا چې نمړ کیږي هغه اخلي په منامها په خوب داږي کې فيمسك التي قضى عليها الموت نو اشاره کی هغه روح چې فیصله کړی پاګ باندې مرګ ويرسل الاخرى وقبل راولېږي الى اجل مسمى تر نیټه معلومه پوری ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون یقینا پدې کې لآیات خامخانه خدي او دلیلونه دا قوم لپاره چې سوچ کوي ام اتخذوا من دون الله شفاعا ایا دین وی سوا د الله نه سپارښیان قل اولو كانوا لا يملكون شيئا اے قل تورته وایا اولو كانوا لا يملكون آیا دی به هم سپارش کوي دی به هم سپارش کولې شي ولو كانوا لا يملكون شيئا اگر کوي دی چې واک نه لري د هیڅ شي مالکان نه لري د هیڅ شي ولا يعقلون او نه پويږي سپارش په دوه طریقو باندې کیږي یو دا چې سړی اختیاري وسرشتہ دیم دا چې هغه پويږي چې و دا مستحق د دې چې زه در سپارښت وکم نو الله فرمایي هغه نشته دی بیا راځو مذهب حنفی ته یو سړی دی په قبر کې تازه کې خدای شو او خو قیمتي کفن ورواچو د شپې سړی لاړو قبر یې وسپړو د مړی نه کفن ویستو کور ته راو دکاندار سره کفنونه راولین مال ته څه کیږي فقیر کلی کې د جمعات خاصه چا دکان واچو دکان یې واچو د کپڑے مېشي ونیمه تیر شي نو چې زرا علم وته چر علم نو د بار تخ جوړ کړي د تخ مخې ته د کپڑا کتا چول دا لاندې ځای خالی دی ما قدرتی تور صدا پرده میرا اوچته کړه چې ګورم جنمازونه دي او دا سپین سپین دغه دي دا کپړې دي ما ته پوښتنه وکړه تاسو ګل دغه نامه مړ دی وسه او حجم کړو ملاجي سي دا څه شي دي وای دا څه شي دي
او تاسو د خلک جنازو کې در کې به موږ خرڅوي کړو خلک دې لور چې دی په کور کې منځ کوي هغه راړي په دکانداري خرڅ کفن نه ټوټي بیري کې مخې ته واچي هغه راړي په دکانداري خرڅ کفن نه چې کوم کپڑا زاپه شي هغه مناسب لور کې هغه راړي په مای خرڅ کې دا وګوره فکر چې و مې کتل د جان مازونو حساب نه و د سپینو کپړو حساب نه و نو مال دا حالت نه کوي مولا چې تعالی درک او ستاو ته ضرورت نه بل غریب لور کا کنه چاغه په منځو کې مم زرما ټوله زما د عقیده غلطه ده مم زرما ټوله زما باندې عمل نه کو نو خبره درسه مصیبت دي اوس دلته الله رب العزت فرمایي لا یملکون خبره مې دې پور راخسته و چې هغه کفن دی او هغه کفن چاته وېسته سباړ سړی گیر شو چې دا کفن فلان کې وېسته دی او د کفن قیمت د 10 روپو نه زیات دی آیا د دې سړي لاس به غوسیږي مذهب حنفي کې د لاس غوسیږي امولانی وای دا عوام خلا پرې دا مولانی وای دغه کفن کش امام شافعی وی لاس به غوسیږي امام احمد وی غوسیږي با امام محمد وی امام ابو حنیفه شاګرد چې غوسیږي با امام ابو یوسف وی غوسیږي با واحد سره چې دی چې نه به غوسیږي هغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی هغه وی لاس به ځکه نه غوسیږي چې دا مال محرز نه دی مړ خپل کفن ساتل نشي نو چې بدن نقد د په بدن پورې نه خته دی امام صاحب وی داغه ساتنه نشي کولای نو تا چې بهر وته د بوسو ساړی خلاغه څنګه ساتیدار ته وای کنه و د بوسو ساړی سوچ په وکړه کنه ته د خپل مذهب نه خبري دغه د امام صاحب مذهب چې هغه وی د بلاس نه غوڅیږي ولی ځکه مړ خپل کفن نشي ساتله دا مال محرز نه دی بیا داغه نرسته واجبہ خبره بل کوي وای کده سی وی چې دا قبر نه دیوال چاپیر او دروازه پکې لګیدلی او هغه ته تاله پرتای او غل راغه تاله ما تکړه او به قبر راوس پړ او به ته کفن یوړ اوس به څه کیږي دغه نشو ساتله خو په دیوال په چاپیر دوه باندې په تاله راچول باندې خص شو محرز شو کنه ساتله شوی شو کنه اوس به څه کیږي هغه کې مذهب تحقیق امام ابو حنیفه داده چې په دې کې به هم د لاس نه غوسیږي ځکه په دې کوټو موټو باندې احراز ناراضي مړ نشي ساتله ښا هغه خود سی وای او مذهبین تماشه او کاغذ وای اپ د بهر ګساړي ساتي څوک ته یې وګړي څوک ته ګیډي راوړي او تګری راوړي ساتي څوکیدار ته جوړ کړي هغه د خپل کپل څوکیدار نشي کولای دی به بهر څوکیدار نه کوي راته ته خاص عمر ورکه دا زم حالت ته الله فرمای ولو كانوا لا يملكون شيئا اگر کوي دی چې مالکان نه دي د هیڅ شي ولا یعقلون نه پويږي چې مان چا کپن یې وړو هغه کال باندې ما سره ته طالب وو زه کال باندې ته پاتې کېدم آلته بیٹک کې چې د چا وسیدلو ما خام رو جماعت نرستو زلالم او داس می تازه کاو یو خد کس چې دومره ګیره راغله ده په هغه کال باندې په افغانستان کې یو ځای کې داسې شی وو مشهور ده سوا چې په قرآن شریف باندې د پاسه 4 ډک او د سمات کړو نو دې خبرې شهرت پیدا کړ چې د شي وی د شي وی نو به خلکو ویل چې دا سړی څنګه بچ شو ولی تبان شو ولی دان شو ولا غن شو دی پوری خبره وا زه تلما دا طالب ناس دی دا سړی راغله دی هغه ته قصه راخسته دا کدا کار شوی یو خو بدروغي او که شوی دا سړی په ډیر زیات بد عملی زکه په قران څورته نه ویلي دی پوری به قصه کړل و یو ولی د الله نیک بنده واغه مړ شو چې مړ شو زامنه ولګي د غریبي وا چا دې وکړه په چاندا باندې هغه لپاره بیراغونه او جنډې جوړ کړې چې جنډې جوړ کړلې نو هغه په ودرولې چې ودرولې
کوم ځوان پیدا شوی د شپې په دله جنډې ته ټولي وړي سار چې ځامن راغلی پام کوي یو جنډه نشته ډیر زیات خپه شوی دي چې خپه شوی دي بیګاله چې ودی شوی دي نو دی یو خوب لیدل دی دا پلار په خوب کې لیدل پلار ته ویل چې پلار ګور ستا په خبر باندې یو جنډه نه و زمون هیڅ وسنه کېدل موږ چاندا وکړه په چاندې تعالی جنډې برابر کړې او هغه تا نه چایې وړې تا ته اسم منو ویلا وای هغه پلار ورته ویل چې بچیا زور پس لاړم او امسا مې ورپسې یوړله دی امسا په سر کې وسپنه لګېدلی هغه ته سنبه وای نو زلاړم ورپسې ما دا سړی چې ولید نو د په بدن کې دومره پاک ځنو چې ما پیرا سنبه یې خوي او په زورلې مې بس سیستم پرې خو مالي خان چې پاک ځای پاره سنبه ورنه باسي او چې ناپاک هغه ته سنوي دا یو ظلم دا غینه علاوه دا نور ظلمونه چرته وګوري دا د خلکو عقیده په دې قصو باندې د خلکو عقیده برباد کړي نو چې عالمه قاری صاحب د قصو کړی چې دغه چلو سال چې درس تک نه استما کې دې شغه کې څه ټي وی ان شاء الله نو خامه مسله واضحه کړه چې الله بندگانو دغه حال دی الله فرمایي لا یملکون شیئا ولا یعقلون د هیڅ شي مالکان ندي د دې وجه امام محرم رحمت الله د کفن په پټولو باندې چالاس نه غوڅي هغه دې فتوا نور کوي هغه وی مړه کفن نشي ساتلې چې کفن نشي ساتلې نو بهر شي زونه څنګه ساتي تا پاغه کې څنګه ساتي استاجا څنګه اوارس مکی تراکوزی هغه درا غورځي نه ترته وای دا د خلکو عقیده دي قل ورتوا لله الشفاعه جميعا خاص الله را د اختیار د سفارش ټول د سفارش اختیار یوازې د الله سره دی جميعا ټول لږ څنډم چاتنده والا کړی چې دا ستاسو اختیاري دا د الله په لاس کې دی چې به چاته اجازه توګه به کوي چې اجازه نه کړي څوک هم نشي کولای له ملک السماوات والارض ګوره وتا مخکې ویلا د شفاعت مالکان نه دي ولی ملکیت وسنشتہ الله فرمایي د دې اختیار ما سره د زکه مالک دی مالک اسمانونو هغه دې شي مالک نه دی له ملک السماوات والارض خاص د الله په اړه چې د اسمانونو زمکه ثم الیه ترجعون بیا به الله تاسو واپس کولې شي و اذا ذکر الله وحده ساجب کتاب دی و اذا ذکر الله وحده کله چې یاد کړئ شي الله یوازې د الله لوی بیانېږي یوازې د الله عظمت بیانېږي یوازې د خلکو ذهن ته د الله لوی ورکوزول کیږي نو اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون راتن شي زړونه د هغه خلکو چې ایمان نه لري خبرې شروع کی بل مسله ځنده باباګان څه نشي کولای باباګان څه نشي باباګان ته څه ویل اجماع ته څه ویل شي بیا وسم څه غلا کېده ما هغه ما ته څه ویل شي به څه غلا کېده ما ها داسې به غوسه ډکیږي به تشیږي به پرشیږي به کله به رنگ سور شي کله به زیړ شي کله به څه شي کله مونږه پیژنو ساز او کله چې و اذا ذکر الذين من دونه کله چې یاد کړی شي هغه کسان چې بيد الله ندي غیر د الله ندي اذا هم یستبشرون به خوشاله د خوشاله نه ټوپونه وهي ټوپونه یعنی مولا دې ته وایي فقط دومره ورته وای چې پلان کې غرونه راکاږ کړلی به به د جمعات کې ځای نه دونه بتناس دي عائشہ نفرت کوي دا خبره په دې ګرانه لګي چې هر څه یو الله کوي مخلوق څه نشي کولای قل اللهم هو ایدسی اے الله اے پیدا کون کې د اسمانو د زمکه اے پیدون کې په پټو ښکارا انت تحکم بیان عبادک تبا فیصله کې ما بیان بندگان استا کې فيما كانوا فيه يختلفون فهذا مسلو کې دوی پاره کې اختلاف کوونکې ولو ان للذين ظلموا او کچری بشکا شید پاره کسانو چې ظالمان دي ما فی الارض جميعا هغه څه چې بزمکه کې دي ټول ومثله معه او مثل دا وی دا سره لفتدو به مخامخه جرمانه ورکی پاغه سره من سوء العذاب د ناکار عذابنا په ورځ قیامت باندې لیکن قبری کی بتنا ما تقبلا وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون او ظاهر وشهدوا تا
د الله د خوانه هغه څه چې نو دی پاغي باندې ګمان کوونکی هغه عذابونه چې دی ګمان نکاو هغه به تخکار شي. دی آیات لاندې محمد ابن منکدر مشهور عالم دی او مشهور متقی او تقوادار دی ویاغه دل تراغه چې کله دی آیات تر اورسه د سترګونه وخت روان شي چاته پوښتنه وکړي چې محمد ولی ویل اسید دی آیات وی راولما من په دې خپل ایمان او اعمال باندې نشایو چې منګه مړ شو نو منګه مزه کوو اسنه چې قیامت کې الله را پسې داسې ګناونه راوباسي چې زمونږ سر نه په ګمان کې راتلم منګه سر نه تصورم نکاو نو زه د سویما همیشه د الله نه په ویره کې وسیدل پکار دي الله ته جړه او زاری پکار ده چې زما رب زما اصلاح وکي زما رب زما ګناونه هغه چې تا ته معلوم دي ما ته معلومي کني معلوم خو چې تا ته معلوم دي الله غما ته معاف او دا د دعاګانو د قبلې دوه ورځې دي روزه دغه په ختمېدو ده او ډیر روانو شپو کې کوشش وکړي چې ډیر خوبونه ونه کوي خدای سم مکوي چې شپه شوګیر کې به سار قران نه ناراضي د قران کریم چې کوم مقام دی دا ګوره دا ما تاسو ته ویل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه متعلق سے سرور کرتے هغه وای ما الله خوب کې ولید امام احمد وای ما سل کرتے الله په خوب کې ولید په هر پیره می تاسو ته کړه ده چې اے الله تا ستاسو بندگانو کې په کوم عمل خلق دې نږدې کیږي ورته ویلي ما ته په قران باندې نږدې کیږي نو قران بو ته نه پرې ده نور کوشش وکړي دروازه داو چې درس لاړ شي آرام وکړه د ماسپخیم د مانځه پوری یا د 2 بجو نرستو به شپې ته لګ عبادت ته صحیح سفرې دا وای ډیر لوی عبادت ته چې چاته الله دا ور نصیب کی ليله القدر خیر من الف شهر د زرو میاشتو د عبادت نه دغه ویش په عبادت تا غوړه ده دایم نه دی چې هغه سره برابر دی غوړه ده وبدالهم خار بشدویتا سیئات ما کسبو بدید هغه عملونه چې دای کړی دی وحاق به ما کانوا به استازون او وبنخلی په دې پوری هغه عذاب چې ودی پاغه پر خندا کوونکی فایزا مسل انسان ضرن کله چې ورسېږي انسان ته تکلیف دعانا دعاګانې کوي دعاګان غواړي موږ نه چغي وਹੀ موږ ته ثم اذا خولنا نعمت منا بیا چې کله ورکړو موږ هغه ته نعمت خپل طرفنا قال انما اوتیت على علم بیا کبرجن شي به وي یقینا خبره دا درا کړی شوی د ما ته د نعمت په سبب دا په وਹੀ باندې ما سره ده او یا هغه علم چې الله سره زور ته اهل کار کړي ځکه ما دراکله دا نه وي چې دا د الله د خوان امتحان دی بل هي فتنه بلکې دا ازمیخ دی امتحان دی ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر دوی نه پوهیږي قد قالها الذين من قبلهم یقینا ویلی ودا خبره کسانو چې مخکې دینو لکه قارون هم دا ویلو انما اوتیت علی علم سورته قصص کې تیر شو فما اغنا ما كانوا يكسبون نو دا په نکړه د دوی نه دا الله عذاب هغه چې د کول فاصابهم سیئات ما کسبوا نو ورسه د دوی ته بد انجام دا عملون چې دی کړیو والذین ظلموا او کسان چې ظلم کوي من هاولا د مکی والاونه سيصيبهم سيئات ما كسبوا زرد چې وبرسیږي دوی ته بد انجام دا عملون چې دی کړی دي وما هم بمعجزين او نه دي کمزوري کوونکی الله تعالی او لم يعلموا ايدين پويږي ان الله يبسط الرزق لمن يشاء چې بشک الله فراخ کوي رزق چاته چې وغواړي ويقدر او تنګي ان في ذلك الايات لقوم يؤمنون یقینا پدې کې نه خدا قوم لپاره چې ایمان لري قل يا عبادي الذين اسرفوا وایا پیغمبره زما د طرفنا دسی اے زما بندگانو کسانو چې زیاتم کړه دې شرکم کړه دې اعلان پوسیم په خپل ځانونو لا تقنطوا من رحمت الله منا امید کیږي د الله د رحمتنا ان الله یغفر الذنوب جميعا یقینا الله بخي ګناونه ټول وګورئ
ټول ګناهونه بخي لیکن په توبه سره او بغیر توبه نه نور ګناهونه کده الله خوښ شولا و به بخي خو شرک الله نه بخي سورتي نساء کې دعا آیاتونه تیر شو ان الله لا یغفر ان یشرک به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ان الله لا یغفر ان یشرک به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء مائده کې ویل انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه سورۃ کې حج کې ویلا انه من یشرک فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق نو الله ټول ګناونه بخي د توبې سره توبې نه بغیر ټول ګناونه بخي که خوښ شي خو سوا د شرک نه شرک او کفر الله توبې نه بغیر نه بخي انه هو الغفور الرحيم یقینا د الله دې بخون کې مهربان واني بو الى ربكم او راو ګرځي خپل رب تواس لیمو له غاړه کې دی له دی الله ته من قبل آیات یکم مخکې دینه چرایش تاسو ته عذاب ثم لا تنصرون به تاسو امداد نشکیدل وتبعوا احسن ما انزل الیکم تابع شه د خستاغه کتاب چرالی گله شوی تاسو ته من ربکم تاسو رب لخوانا من قبل آیات یکم العذاب مخکې دینه چرایش تاسو ته عذاب بغتة الناس وانتم لا تشعرون او تاسو باندې پوهیږئ ان تقولوا دې د پاره چې بیا ونوای ان تقول نفسون دې د پاره چې ونوای هیڅ یو نفس څه د څه ونوای یا حسرتا هاي افسوس علی ما فرطت فاغت سبان چې ما کمه کړو فی جنب الله فحق الله کې وان كنت لمن الساخرين او یقینا ما ظلم من الساخرين د خندا کوونکو نه او یقینا ما خامخا د خندا کوونکو نه او تقول یا ونوای لو ان الله هداني کچره بشک الله هدایت کړی ما تعالی كنت من المتقين نو خامخا هم بز تقوا والاونا نو ما کتابم راولېګ پیغمبرم راولېګ لار مې تو خودلا او تقول حين ترى العذاب یا ونوي یو نفس کله چې عذاب وګوري لو ان لي کرتان کچره بشک از ما د پاره واپس وي فاكون من المحسنين نو شو به مز من المحسن دنه کی کون کنا بلا قجات کایاتی بلا ولنا یقرنا غیو تا تزمایتنا فکذبت بها نو تا تکذیب کداغي واستكبرت او ځان دی وګاڼه وکنت من الكافرین او ویت د کافرانو نا ويوم القيامه ترى الذين ورز قیامت ویني وتا کسان کذبوا على الله چې دروغ ویلي په الله باندې وجوههم مسوده مخونه دا غیبت تکتور وی الیس فی جهنم مسول للمتکبرین آیا نشتا په جهنم کې زید ډډه چولو د کبر جنو ولی نشتا وینجی الله الذین اتقوا او بچبکی الله کسان چې یریدلی دي د الله نبی مفازتیم په سبب د کامیابی دا غي لا یمسهم سوء او باندې سیګ دوی ته تکلیف ولا هم يحزنون بل غمجنوي الله خالق كل شيء الله پیدا کونکي د هر یو شی او هو على كل شيء وکیل او دا الله پارشي باندې ذمہ دار له مقاليد السماوات والارض خاص الله د پاره کو جن اسمانونو د مکه والذین کفروا او هغه کسان چې کفر کړي د الله پایتونو اولئک هم الخاسرون دا کسان امدی تاوانیان قل افغیر الله تامرونی ورتوایا ای عبید الله نا تاسو حکم کوي ما تعبدو چې ز بندگی حکم ایها الجاهلون ای جاهلانو د غیر الله بندگی کول دا جهالت ته تاسو ما تداوی چې د غیر الله بندگی وکړي ولقد وحي اليك ما تاسو ویلو الله نازولی نه مانی چې سړي دی ګناه کوي الله ورته سنوي لکه دنیا کې د سړي بچي وي نازولې وي ناغه فلار ته کنزلم کوي د ګیر نمرانی سي کله خدام ورته وي سړی ته خو ته ځان لیوکا هغه ته ګیر په خپل کې وي سشته ځان لیو جوړ کی کمقل خلق دي کوم نو د سنازه ویلی الله نه مانی چې دغه سي غلطي خلی استعمالي والله ورته سنوي ولقد وحي اليك او یقینا وحی کړی شوی د تا ته ویل الذین من قبلک او هغه کسانو ته چې ستانه مخکې دي څنګه وحی وته شوی دا لا ان اشرکت لا يحبطن عملك کتا چرتا د الله سره د ذری برابر شرک کو
نو لا يحبطن عملك الله بستا ټول عمل حبط کی لا يحبطن حبط بشي ختم بشي عملك استعمل ولا تكونن من الخاسرين او خامخاشه بالتاوانياننا بل الله فعبد بلکې خاص الله بندگی وکا وکم من الشاکرین او شد شکر وستن کن الله تا وما قدر الله تعظیمنا کدی خلق د الله حق قدره مناسب تعظیم والارض جميعا قبضته او زمکه ټوله دا په قبضه د الله کی وی او دا د الله په موټی کی وی څنګه دا د شان مناسب وی یوم القیامه پر ورځ قیامت والسماوات مطویات بيمینه او اسمانونه برانه غختل شي وي په خلاص الله کې سبحانه پاک دی الله وتعالى او چت عما یشركون دا هغه څنګه چې دوی د الله سره شریک کوي ونفخ فی الصور او کوک بواله شي پښپېلې کې فسائق من فی السماوات و من فی الارض نو به هوش بشي مړ بشي هغه څوک چې په اسمانو کې نه هغه څوک چې په ځمکه کې دي الا من شاء الله مگر هغه څوک چې الله وغواړي چې مراد دینه هغه روحونه دي روحونه باندې مرګ ناراضي او هغه مخلوق چې کم جنت کې دي د جنتیانو د پاره او یا هغه مخلوق چې جهنم کې دي د جهنميانو د پاره جهنم کې ماران لړمان دي هغه باندې کېږي جنت کې حور عین غلمان دي هغه باندې کېږي نور بټول څه شي لشي برا بن عازب مشهور صحابي دی هغه وای او دا ما مخکې بیان کړو ځکه پیر عالم چې دی اول قدم کې چې کله سوال جواب خبرې نو روح را واپس خو آیا د دې بدن ته ورنوځي کنا په خوا کې ورسره هغه یو حدیث کې د روح د واپس کېدو خبره قبر ته دا شوی ده خو صرفي د سوال جواب پر ټیم کې بیا دوباره دا غیرت نشته دی یوم القیامه پورز قیامت والسماوات ونفخ فی الصور او کوک بواله شي پښپېلې کې فسائق من فی السماوات و من فی الارض بهوش بشي عمر بشي څوک چې په اسمانو کې او څوک چې په ځمکه کې دي الا من شاء الله مگر هغه څوک چې الله وغواړي ثم نفخ فی اخرى بیا به پکواله شپه کې بل دوه مشپېلې فاذا هم قیام ينظرون نو ناڅه په دوی به ولاړ ينظرون ګوري با واشرقت الارض بنور ربها او روخانه به اسمکا په نور دراب داغي ووجه الكتاب کې به خدای شامل نامه او کتاب وجيء بالنبيين او راب واستل شي پیغمبران او شهدا او شهیدان وقضي بينهم بالحق او فیصله وکړي چې ما بین دې کې په حق باندې وهم لا یظلمون او دې سره به ظلم نشي کېدل او وفیت کل نفس ما عملت او پورا به کړی شي یو نفس تا هغه څه چې دې نفس کړی وي او هو علم بما يفعلون او دا الله خپويږي په هغه څه باندې چې کوي وسيق الذين كفروا وبشرل شي هغه کسان چې کافران دي الى جهنم ته زمرا ډلې حتا اذا جاءوها تر دې چې کله راشي جهنم ته فتحت نو خلاص بکړی شي دیتا کلاو بکړی شي دوی ته دروازې د جهنم وقال لهم او بوای دوی ته خزنه تو چوکیداران جهنم علم یاتکم رسول منکم آیا نور اغلی تاسو ته رسولان منکم استاسو د جنس آیاتون علیکم آیات ربکم چې داغي کار سو لستلې په تاسو باندې آیاتونه در افستاسو کاش چې په هر آیات باندې هر ذهن والا او سوچ کوله نو بیا به دا تقسیمات نو بیا به دا ټول ذهنی تور سره جوړو خو هر چا یو خاص لار انتخاب کړی دا هغه لار کې چې څه اوري او ماغه منی اخوا دی خو به دا ذهن نه چلی آل تا هغه دا ورته نه وای
چې هغه تاسو ته صرف دعوت تر کړو الم یاتکم رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم او دا به دومره غټ غټ مليان وي او بس دې به دا خبر راغونډه کی چې بس د دې کار صرف مداو وجه دا چې دوی درس نه محرومه درس نه کوي خپل زینې د درس قرآن د خپل درس نه خالی ساتلی وي نو کدا خبره وکي خو بیا خلکو ته وای کنه چې د قرآن درس ولې نشته دی وجه نه خیال پکاري دې ټول دین کې باور نه وځو ټول دین بکو یوی لاره کې بزان نه خلاصه کو علم یاتکم رسول منکم آیا نور راغلی تاسو ته رسولان منکم تاسو د جنسنا یتلون علیکم آیات ربکم چې لستلې په تاسو باندې آیاتونه رب تاسو وینذرونکم لقاء یومکم هذا او يرول تاسو د ملاقات ورځ تاسو نه چه دادا قالوا بلا وبدای او ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين لیکن ثابت شو خبر د عذاب په کافرانو قیل ادخلوا ابواب جهنم وبویل شین نوزی دروازو جهنم ته خالدین فیها همیشه به په دې جهنم کې دا نوتل کې نه فیها زمیر جهنم ته راځي دي همیشه به تاسو په دې جهنم کې د نوتل نرستو فبئس مثوى المتکبرین نو بد زیاده وسیدو د کبر جنو وسیق الذين اتقوا ربهم روان بکړي شیا کسان چې یې کړي د خپل ربنا ال الجنت جنت زمرا ډلې حتا اذا جاءوها تر دې چې کله راشي جنت ته وفتحت ابوابها او د مخکنه بخلاص کړي شي وي دروازې داغه ګوره الته ویل فتحت ابوابها ورته نو او دلته وی وفتحت تاسو په شکال ټیم کې د بند کوټې دروازه خلاصه کړئ دا نوځي ما بهر به ولاړې د دې کوټې نه یو بڑاس راوځي چې بالکل د سړي د مخسيزي نو جهنميانو به دروازې و باندې خو چې څنګه دروازې ته راورسي پر اخلاصي به کی نو اول خو به دا بڑاس برابر کی او جنتیانو ته دروازې به د مخ کې خلاصي شي نو چې دوی راشي دا خسته هوا بڑاس مړاس ګیس مې سیټ شي بني دا به هر څه وتلی د صفا سترا هوا به ورنه بوزي وفتحت ابوابها الله دې نصیب کړي وفتحت ابوابها او خلاص کړی شوی وي دروازې داغي وقال لهم خزنتها او ابو هغه ته چوکیدار داغي سلام علیکم سلام دې پتا سبحانه طيبتم پاک وي تاسو په دنیا کې طيبتم پاک وي تاسو په دنیا کې بعض معنا کوي طيبتم خوشاله اوسئ فادخلوها ننوځي جنت ته خالدین همیشه معنا همیشه پاتې کیدون کې رستن نوتونه وقالوا الحمد لله الذي او وای بده حمدونه دی الله غزا ترا صدقنا وعده چې رښتینه کړی دا موږ سره خپل وعده او اورثنا الارض او بلا عوض راکړه موږ تاسو مکه جنت نتبوأ من الجنه حيث نشاء زين سمنګه د جنت نه چرته چې موږ وغواړو فنعم اجر العاملين پس خد اجر د عمل کوونکو وتر الملائکه حافین من حول العرش او ګوري بته ملائک غیر چا پیر د عرش نه یا ویني بته ملائک تاویدون کی چا پیر د عرش نه یسبحون بحمدی تسبیح بوای سره د حمد در خپلنا یسبحون بحمد ربهم تسبیح بوای سره د حمد در خپلنا وقضی بینهم بالحق او فیصله به وکړي چې په مابین د دوی کې په حق باندې وقیل الحمد لله رب العالمین او وبویل شي حمدونه دی الله لپاره چې رب د مخلوقات